پاکستان ته د مولوي عبدالکبیر تازه اخط.ار او د پاکستان نوې لوبه. مولوي عبدالکبیر وایي هیوادونه دې د خپلو ناکامیو پړه پر موږ نه اچوي. سلام ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل لیدونکو، وخت مو بخیر. په موکړی تازه خو ډیر زیات اهم خبر ته. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرسیال مولوي عبدالکبیر پاکستان ته په اشارې سره وایي چې هیوادونه دې د خپلو کورنیو ناکامیو پړه پر طالبانو نه اچوي او د سیمې نظم او ټیکاو دې له منځه نه وړي. نوموړي دغه څرګندونې تېره ورځ د شاوروس بند په پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال کړې دي. که څه هم هغه د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي هغوی چې خپلو موخو ته د رسیدو لپاره پر دغه ډله فشار راوړي بریالي به نشي. هغه زیاته کړې هغه کسان چې د افغانستان لپاره ښه نیت نه لري او خپلو موخو ته د رسیدو لپاره پر هیواد د فشار راوړنې په لټه کې دي، موږ هغوی ته بلنه ورکوو چې د افغانستان تاریخ یو وار بیا مطالعه کړي او په اړه یې فکر وکړي. د هغه په وینا پر طالبانو فشار راوړل بې ګټې دي. هغه وړاندې ویلي چې د افغانستان ټیکاو د سیمې او نړۍ په ګټه دی. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې څو ورځې وړاندې پاکستان د پکتیکا په برمل او سپیرې ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي وو او ورپسې بیا افغان طالبانو هم په ځوابي بریدونو کې پر ډیورنډ کرښه پر پاکستاني پوستو بریدونه وکړل. خو پاکستان ویلي وو چې دوی د ټي پي پر پټنځایونو او روزنیزو مرکزونو بریدونه کړي وو. پاکستان تل په دغه هیواد کې د ناامنیو لپاره د پړې ګوته افغان طالبانو ته نیولې ده، خو طالبانو هم په وار وار دغه ادعاوې رد کړې دي.